والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإنك لعلى خلق عظيم. لکه څرنګه چې مخکې د حقوقو بیانات ذکر شو، همدغه رنګې یو بهترینه شعبه د شعبو د دین اسلام نه ښایسته اخلاق دي چې نن سبا دور کې خلکو پاغې کې غفلت او بې اهتمامي کوي او د دې عبادت پوره خیال نه ساتي. حال دا دی چې دا په عبادتو کې بهترین عبادت دی، ډېرو فایدو باندې مشتمل دی، الله او د الله رسول ته خوښ عبادت دی. دغه وجه ده چې الله رب العالمین د خپل حبیب تذکره کوي، نو د هغې اخلاق یادوي او فرمایي چې وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، او یقینا ته په ډېرو بهترینو اخلاقو باندې، ډېرو ښایسته اخلاقو باندې، او یقینا څنګه چې الله رب العالمین خبر ورکړی دی، همدغه رنګې د الله د نبي شیرین او بهترین اخلاقو چې د هغې د اخلاقو په څېر باندې د هېچ چا اخلاق نه و. امام بخاری او مسلم د انس رضی الله تعالی عنه نه روایت نقل کوي. هغه فرمایي کان النبی صلی الله علیه و آله وسلم احسن الناس خلقا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو انسانانو نه د اخلاقو په لحاظ ډېر بهترین انسانو. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بهترین اخلاق تذکره کوي، نو فرمایي چې وی قسم په الله ما ریخم نری ریخم او پیړ ریخم نه دی مسه کړي چې هغه د الله د رسول د لاس نه ډېر نرم وي، او نما بهترین خوشبویی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدن د خوشبویی نه بهترین خوشبویی من نه د مسه کړي، نه د حس کړي. او هغه فرمایي لس کاله ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خدمت وکړ، په لسو کالو کې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو څیز په باره کې نه دی ویلي چې هغه څیز ما کړی دی چې دا کار دی ولې کړی، یا د یو څیز په باره کې چې هغه ما نه دی کړی او د الله رسول ما ته وایي چې دا دی ولې نه دی کړی. ما ته یې په خپل زندګۍ کې د اوف کلمه هم نه ده استعمال کړې. نو واقعي خبره دا ده چې دا څومره بهترین اخلاق دي چې په لسو کالو کې ګرمي راځي، یخني راځي، بیماری راځي، د غصې حالت راځي، لیکن په لسو کالو کې زندګۍ کې د الله د رسول نه د بده کلمه، د بد اخلاقۍ کلمه نه ده اورېدلې. همدغه وجه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بهترینو اخلاقو ښکلې ښکلې نمونې په شریعت اسلامی کې موجود دي، او نبی صلی الله علیه و آله وسلم ښکلې د اخلاقو نمونې شته. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ښایستو اخلاقو په باره کې ډېر واقعات مشهور دي. یو د هغې نه یو یهودي و چې هغه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صفات چې کوم تورات کې موجود و، هغه ټول صفات ما په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې لیدلي وو، سوا د یو صفت نه چې د نبی علیه السلام په صفت کې دا راغلی و چې د الله د رسول حلم او صبر عقل وی په بے صبر او جهالت باندې وړاندې
دویم صفت دا چې څومره څوک ورسره بد اخلاقی کوي، هغې جهالت کوي، د الله د رسول اخلاق به نورم ښکلي کېږي او د هغې حلم او صبر به نورم ډېرېږي. ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اخلاق نو لیدلی تر څو پورې چې ما ورسره یو معامله وکړه، نو ما هغې سره د قرضو معامله وکړه. د قرضو د معاملې چې کله نبی علیه الصلاة والسلام لا وخت پوره شوی نو، زه د خپل وخت نه مخکې نبی علیه السلام ته رالم او د ګریوان ته مې ورله لاس ور واچو. د ټیم د پوره کېدلو نه مخکې زه رالم او د ګریوان ته مې ورله لاس ور واچو او ورته ومې ویله چې بنو هاشمو دا ستاسو څومره زیات دوکه ماران استئ، زما قرض ادا کا. عمر رضی الله تعالی عنه په دې وخت کې ورته ګوري او هغه ډېر زیات غصه دی، ورته وایي د الله دشمنه لاس لرې که د نبی علیه السلام د ګریوان نه. په دې وجه باندې چې که چېرته لاس لرې نه کړي نو زه به دې دا سر کټ کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډېر د مینې او د الفت په حالت کې کتل او ورته وایي چې ای عمره ما او دا سړی یوې بلې خبرې ته ډېر محتاج یو، موږ ته هغه خبره وکړه. هغې ویل هغه څه شی؟ ویل مرني بحسن الاداء ومره بحسن التقاضي. ما ته حکم وکړه چې په ښایسته طریقه ورله قرض ادا کا او ده ته حکم وکړه چې په ښایسته طریقه باندې قرض وغواړه. عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بهترینو اخلاقو یو نمونه ذکر کوي چې د الله د رسول صلی الله علیه و نو کله چې د یهودي دا خبره واورېدل او د الله د نبی دا آثار یې ولیدل، نو هغې د ایمان اقرار وکړ، هغې ایمان راوړه. عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق یو بل نمونه ذکر کوي. نبی علیہ السلام نه پوښتنه کوي، و یا رسول الله تا چرته د احد د غزا د ورځې نه سخترینه ورځ په تا راغلې ده؟ ویل او د طائف ورځ وکله چې ما د عبدیالیل په بچو باندې اسلام پیش کو، هغې په بدترینو الفاظو سره زه جواب کړم، د هغې نه علاوه یې ما پسې ماشومان ولمسول، د کاڼو باران یې په ما باندې وکړ. تر دې پورې چې زه بېهوشه راپرېوتلم، چې زه په هوش کې راغلم نو زه په قرن الثعالب مقام کې پروت وم. په دې وخت کې جبریل علیه السلام رالی، هغه سلام مو کو، ویل چې ما سره د غرونو ملایکم الله مسخر کړې ده، د غرونو ملایکم سلام مو کو، ویل که ته غواړې نو زه به د الله په حکم باندې د طائف والا باندې دا دواړه غرونه وټکوم. د الله رسول ته فرمایي چې نه، هېڅکله زه دا نه غواړم، بلکې زه دا غواړم چې که دوی ایمان را نه وړي الله رب العالمین به د دوی د ملا نه داسې بچیان را وباسي چې هغوی به ایمان راوړي. وګوره څومره ښایسته اخلاق، ښکلی صبر د الله د نبي چې هغوی دومره ولي تر دې پورې چې هغه بېهوشه کېږي او د الله نبي په دې وخت کې هم د اخلاقو مظاهره کوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دغسې ښکلي اخلاق د ثمام ابن اثال رضی الله عنه سره وکړل چې د هغې د اخلاقو په نتیجه کې هغه مسلمان شي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو جماعت د مجاهدینو لیږلی جهاد د پاره ګوري چې ثمام ابن اثال یې قیدي او بندي نیولی دی چې رالی. د الله نبی ورته اسلام پیش کړه، ورته ووایي چې څنګه حال دی؟ هغه ورته وویل که مې وجنې د وینې والا یم مرګ لرم، او که انعام کې نو شاکر انسان یم انعام دی نه هېروم، او که د مال مطالبه لري نو مال وغواړه درکوم یې. نبی علیه السلام پرېښود، همداسې تړلی و په مسجد نبوي کې
سبا له دوباره ته بیا ورته دا خبره پیش کړه هغه بیا په همدې طریقې سره جواب ورکړ د الله نبی د هغې سره د اخلاق و معامله وکړه او هغه یې خوشې کړه په غیر د فدیې نه ثمام ابن اثال رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بهترینو اخلاقو نه متاثر شو او ایمان راوړو وګوره د الله رب العالمین د رسول د اخلاقو کې دومره اثر چې ثمام ابن اثال رضی الله تعالی عنہ اسلام راوړو او یقینا بهترینو اخلاقو کې الله رب العالمین د خپل آثار کې خودلی دي الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته خیسته اخلاق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر